الرحیم. مسجد الفتح د نصیر خیري بنسټ لخوا د کابل خوست په عمومي لاره د سټو کنډو سر پوستې سره د یو باب مسجد کار جریان لري چې په نږدې راتلونکي کې به کارونه بشپړ شي او د عمومي لارې د مسافرو لپاره به ګټې اخیستلو ته چمتو شي. دغه مسجد چې 2 منزله ده، لاندې منزل د زنانو لپاره او پاس منزل د نارینه‌و لپاره ځانګړی شوی دی. د زنانه مسجد ځان ته ځای لار لري چې هر څه یې له مردانو جلا ترتیب شوي ترڅو دوی ته اطمینان او پوره اسانتیا موجوده وي. د مردانو مسجد لپاره هم تشنابونه او ګرمو اوبو سیستم او لاره هر څه جلا جوړ شوي دي. دلته تقریبا 100 نفره نارینه په یو وخت لمونځ کولی شي او د تقریبا تر 40 پورې زنانه په یو وخت لمونځ کولی شي. دغه ځای سټو کنډو چې د امریکایانو سره د مبارزې د وخت مشهور ځای او ګرم سنګرو قومندان شهید مولا عبدالمنان احمد امریکایانو باندې خوبونه حرام کړي وو. په همدغه بنیاد دا مسجد د مولا عبدالمنان احمد روح ته د ایصال ثواب او صدقه جاریه په خاطر وربخو. دا رښتینی اتلانو چې پر موږ یې ډېر حق جوړیږي. دغه مسجد کې چې موږ سره کومو بختورو خلکو مالی کومکونه کړي دي، الله تعالی دې دا صدقه جاریه د دوی لپاره د دنیا او آخرت د اجرونو سبب جوړ کړي. جزاکم الله خیرا فی الدارین. د یادونې وړ ده چې دا مسجد تقریبا د 1.5 میاشتې په موده کې د شمس افغان ژوند ساختماني شرکت لخوا تطبیق شو. له دوی نه هم ډیره مننه کوو. ګرانو هیوادوالو، نصیر خیري بنسټ ستاسې د صدقاتو، زکاتونو، هدایاو او هر قسم مرستو اړمنو ځایونو ته د رسولو اداره ده چې انشاءالله په ښه طریقه ستاسې امانتونه ستاسې د خوښې مطابق رسول کیږي. د مظلومو وطنوالو لاسنیوی زموږ او ستاسو مشترک حق دی. په دغو حقوقو رسولو کې د نصیر خیري بنسټ اداره تاسې سره پوره همکاري کوي ان شاء الله تعالی.